Bismillahirrahmanirrahim. خرجوا د سیسنه یعنی دویم ویډیو نه د اوسپنې ماچو چې راځو په دغه ویډیو کې starts off. Yani what is CCNA certifications? لکه څنګه چې موږ سره مایکروسافټ پیپر سے درلود یعنی هغه پیپرز چې انټرنیشنل په سطح باندې یعنی کارز نو سیسکوم چې د موږ سره پیپرز یعنی کچیر ته غواړئ چې انټرنیشنل په سطح باندې تاسو وظیفه وکړئ یا جابس وکړئ نو دا غي د پاره به تاسو د سیسنه پیپرز وکړو سیسنه پیپر چې ده بای ټو پارټس یو چې ده بای پارټس دی او بل چې ده یعنی فولز یعنی کچیر ته تاسو غواړئ چې یو پیپرز ورک او ځان چې د لانجو څخه یا د دویم د تک څخه ځان بچ نو سیسنه چې د موږ سره پیپر یعنی $2,500 خو کچیر ته تاسو سره $2,500 ونوس نو بیا چې د لار شي بای پارټ یعنی دا پریږده بای پارټ ته لاړ شي اول چې د ICND1 ورک $115 دویم چې د بیا ICND2 هم ورک $115 یعنی اماغه چې د $2,500 چې د درنه اغوستل کیږي خو دې دپاره چې د 2 ځله تګ دی او د دې دپاره یعنی یو ځله تګ دی راځو دې نه بعد خبره د ورجنس لکه څنګه چې مو تاسو په MCC کې وویل MCC باس چې کوي نو د سرور نه باس نو دغه سرور موږ سره کوم ورجن یو اول د انټي ده بیا 2000 ده بیا 3 ده همداسې مخکې دي خو سیسټم چې ده ځان ته ورجنس لري یعنی د دې اولینی ورجنس 1.0 خو په کوم کال کې راغله په جنوري 2000 بیا غینه بعد سیسنه 2.0 د دې کال معلوم ده چې 2000 ده خو مشته معلوم چې په کوم مش کې دا راغلی ولې ځکه چې سیسنه 3.0 موږ سره چې دا موږ سره په جولای اماغه 2000 جنوري جولای نو د دې هغه مش معلوم ولې ځکه چې زه راغله او زله بیا غینه بعد چې د سیسنه 4.0 موږ سره چې دا موږ سره په سپتمبر 2007 کې راغله ونن سبا چې د هغه سیسنه یعنی 5.0 دی چې دا موږ سره په اکتوبر 2013 کې راغله نور د دې ورجنې بند شو
ځکه چې په منځ کې سیسنټي راغله، ځکه چې موږ سره سیسایي راغله، یعنې د دې ورجنه چې دی نور کلوز څه چې آوټلاین دی هماغه آوټلاینس. د دې نه دا هدف نه ده چې دې دپاره جدا جدا راوټرې راځي، نه، کمانډونه دي، آوټلاینس دي چې دومره کمانډونه یو دوه درې پکې اضافه کړي، کمانډس یو دوه درې کمانډس اضافه کړي، نو بیا چې دی ورته وایي چې دا پلان کې ورسېږي. خو راوټر هماغه راوټرز دي، راوټر هماغه راوټرز دي، خو صرف کمانډ چې دی اضافه را اضافه شي، لکه د سی سي ان پي نه کمانډس والي سی سی ان اے ته ورکړي، آوټلاین کې اضافه کړي، نو ورجنه چینج کېږي. د سی سی آی نه چې دی کمانډس اخلي څه کوي، سی سی ان پي کې اچي، د هغه هم ورجن چینج کړي، لکه ټول دغه مقصد لري. یعنې دا موږ سره ام سی سی غونډه نه ده چې سرور مرور پکې اضافه شي، یعنې نوي پکې راشي. بل چې دی موږ سره د سی سی ان اے ایگزام پروسیډرز تاسو ام سی سی باندې خو پوهېږي، خو دا هم هماغه شی دی. آنلاین رجسټریشنز انټرنیټ په سطح باندې ځان به رجسټر کړي، لکه څنګه چې یو کې آی ډي سپیری کې، خو چې انټرنیټ در سره باید یعنی اوس هر ځای کې چې رجسټریشنز کوي، که په کور کې کوي او که په انټرنیټ کلب کې کوي او که په دفتر کې کوي، رجسټریشن مربوط د تا خپله ده. رجسټریشن څوک درته نه کوي، چې کوي نو هلته درنه کمیشن ساخته، یعنې لار به شي د بل سایټس هغه جدا سایټس، خو دا جدا سایټس هغه www.register.prometrics.com و دا چې د موږ سره VUE.com زموږ چې په دې کې دوه خبر راځي، یو ساین ان او بل ساین اپس. نو فرست ټایم چې آی ډیز کریټ کوو نو څه ورته وایي، ساین اپس. بیا چې د سلیک آی ټي، خو په آی ټي کې سسکو او سسکو کې د څه پیپر ورکې، سی سی ان اے ورکې، آی سی ان ډي 1 ورکې او که آی سی ان ډي 2 ورکې. ما تاسو ته پرون ویل چې آی سی ان ډي 1 و آی سی ان ډي 2 دا دواړه یو ځای شوي او د دې نه سی سی ان اے جوړ شي. صحیح. بل چې د موږ سره کریټ د پروفایلز نوم د څه شی دی، پلار، لاست نیم، ډیټ آف برن وغیره وغیره. بیا چې د سلیکټ د کانټریز، د کوم ملک د کوم ولایت، دا د ام سی سی مربوط. سلیکټ د ایگزام سینټرز، چیرې پیپر ورکې، افغانستان کابل، پاکستان پشاور، چیرې پیپرز ورکې. خو هر پرومیټریک چې ځان ته سلیکټ کې استانه چې دی په هماغه ځای کې پیپر اخیستل کېږي. بیا چې دی سلیکټ د ډیټ اینډ ټایمز، دا هم مې درته ویلی ام سی سی کې کله پیپر ورکې، ډیټ سلیکټ ټایم سلیکټ. نو کله چې موږ سره هماغه دی او هماغه چې دی موږ سره هاورس کېږي، تو باید په هماغه پرومیټریک کې چې دی موجود اوسي. بل چې موږ سره ریسکیجول که چیرې رسیدګي کولی نه شي، دا هم مې درته ویلی. خو داسې نه چې وخت درنه تیر شي او بیا ریسکیجولز کړي، نه، چې وخت درته پاتې اوسي. لار به شي بیا هماغه سایټس ته، خو دې ځل ساین ان او دوباره به ټایم اینډ ډیټ به څه وکړي، یعنې چینج به وکړي. بیا چې د موږ سره ایگزام ټوټل نمبرز، دا هم ټاوزنز، د دې هم ټاوزنز دي، خو د هغه پاسنګ نمبر چې 900 و، خو د دې پاسنګ نمبر چې دی 800 مشکل خو نشته. بل چې موږ سره ټوټل کوېشنز څومره دي، 80، خو په څومره وخت کې به ورکېده، 4 ساعتونه. خو بیا هم خو یو شپېته.
بل سره موږ سره پروویژنل سرټیفیکیټس یعنی کله چې پاسېږي نو ما درته ویل چې پرومټریک کې یو پرینټر هم موجود چې تاله یو ریزلټ راوځي چې آیا ته پاسې او که ته فیلس. خو اوریجنل سرټیفیکیټ چې دی موږ سره څومره وخت بعد ملاویږي؟ ټوټل پر پیپر کاسټ که سیسینې د سلې کړی وي نو $250 که آی سی این ډي 1 د سلې کړی وي $125 که آی سی این ډي 2 د سلې کړی وي $125 خو هماغه $250 درنه څه کوي؟ ما ته پرون ویل چې آی سی این ډي 1 آی سی این ډي 2 دا دواړه یو ځای شوي او سیسینې جوړ شي. Interconnection Cisco network device ones. Arun Rat Navigana, Livania Raza. Bulshem Sara question taps. Dagam question taps Sadur Jawabo, Damsman Tahanda Tahodan. Sawaluna Wunda Chide Sadur Jawabat. A, B, C, D. Chikum Sayara Chikavas. Bulshem Sara dumps out of paper questions. خود دمز به د کوم ځای نه ډاونلوډ کې یعنی چېرته د www.examcollection.com د مایکروسافټ هم دا په همدې کې سیسکو هم په همدې کې دی د اوریکل هم په همدې کې دی د هر یو چې ګورې څوک چې آنلاین رجسټریشن لري د دې ټولو دمسونه چې دی په همدې سایټ کې موجود که چیرې دمز ګورې نو پاس کېږي همز کچیر ته دمس نګوري نو والله چې د پاس مخه مو مشکل دا 13 درس د ام سی سی کې اوس راځو خبره دی ام سی سی و د سی سنه پکله یعنی دا چې د موږ سره یو برانچ دا زمونږ بل برانچ چې په دې برانچ کې موږ سره راوټر هم شته په دې برانچ کې سرور هم شته کلاینټس هم شته یعنی کوم یو کس چې دغه سرور سته کینی او سرور کنټرولوي هغه کس ته چې دی یعنی سیسټم ایډمنسټریټرز یا آی ټي افسرز وکوم یو کس چې دغه راوټر سته کینی او دغه نور برانچونو سره ځان کنټرولینګ یعنی کنیکټ کوي هغه کس ته چې دی نیټورک ایډمنسټریټرز یعنی آی ټي منیجرز وایي خو زمونږ هدف چې دی دې خوا نه ده زمونږ هدف غونډه چې دی دغه راوټر سره یعنی څنګه کولی شي چې دغه راوټر دغه نورو راوټرونو سره کنیکټ مشکل خودش زدین بعد خبره د نیټورک او نیټورکینګ کړه دا ام سی ډی پی ده سرور 2008 بیا 12 راغلو بیا 16 مایکروسافټ سرټیفاید آی ټي پروفیشنلز یو چې د نیټورکس ده دا هم درته او بل چې د نیټورکینګ نیټورک چې د موږ سره یعنی څو کمپیوټرونه یو بل سره کنیکټ خو شیرینګ ریسورس ونشي شیرینګ ونوش دیله چې د نیټورکس خو کله چې شیرینګ ریسورس وشي نو دیله چې ده یعنی نیټورکینګ مشکل خو نشته چې کنیکټ وي نیټورکس چې شیرینګ ریسورس نیټورک یعنی زمونږ د سیسانه نه هدف څه شي سیسانه هدف څه شي یو برانچ جلال آباد بل برانچ کابل بل برانچ مزار یعنی دغه څو برانچونه یو بل سره کنیکټ what is internet network یعنی internet networking combination of LAN
or WAN is called internet networks. یعنی کله چې مونږه دغه LAN to WANs کنیکټ کو نو دې لول کېږي انټرنیټ نیټورکس. خو کله چې مونږ دغه ټول جدا جدا کو ګوره جدا جدا دلته ټول یو ځای دي دله انټرنیټ نیټورکس. او کله چې دا مونږه جدا جدا کو نو دله څه ویل کېږي مونږ سره سیګمنټس. LAN هم ورته وایي لوکل ایریا نیټورکس خو سیګمنټس ورته هم ویل کېږي. مشکل خو نشته. زه دینه بعد خبره دی راوټرز یعنی زمون هدف چې دی دغه راوټر سره لکه څنګه چې مون په MCC کې هب هم ویل سویچ هم ویل بریچ هم ویل د هب خواص هم ویل چې هب مون سره لس MBPS ده. هب چې دی په هب ډوپلیکس کار کوي. هب چې دی یو نن انټیلیجنٹ ډیوایس ده چې په دې کې مونږ سره بیډز کار کوي فزیکل لیډز دي خو په دې کې کلوژنز دي یعنی په دې کې سیګنال هم چې دی کمزور خو بیا هم چې دی بریچ هم ویل چې دا مونږ سره یو انټیلیجنٹ ډیوایس ولې ځکه چې فل ډوپلیکس ولې ځکه چې په دې کې میکټیبلز دي چې د هر کمپیوټر د لینکارډ فزیکل اډرس ځان سره سیو چې په دې کې موږ سره ډیټا لینک لیئرز چې په دې کې موږ سره ډاکومنټس یعنی د فریم په شکل باندې خدا خواص د بریچ. وش ده یعنی خبره دی راوټر ستبوس. راوټر چې د موږ سره هم لینس و هم وان ډیوایس یعنی راوټر چې د مونږه هم لینس سره کنیکټ کوو او هم چې د وان سره کنیکټ کوو. راوټر هدف څه شي؟ د راوټر هدف دا د مونږ سره چې په دې برانچ کې چې څومره پیسې وسی د بل برانچ پیسې سره کمیونیکیشنز نو زمونږه پیسې چا سره کنیکټ ده سویچ سره. سویچ نه کیبل تل چیرته راوټر سره. نو دا خو راوټر اوس موږ سره کوم ډیوایس یعنی لین ډیوایس. خو کله چې زه دې سره انټرنیټ ټچ کوم او نور برانچ سره چې ده کنیکټ کوم نو اوس راوټر څه شي شو موږ سره وان ډیوایس یعنی راوټر چې ده موږ سره هم لین ډیوایس ده او هم چې ده یعنی وان ډیوایس. بل چې ده موږ سره یعنی بریک اف کلوژنز په راوټر کې کلوژن نشته. راوټر کې ټکر نشته. کچیرته د لاندې نه ډاکومنټس راځي او کچیرته د وان نه ډاکومنټس راځي نو راوټر څه چل کوي هغې له جدا لاره ګوري او هغې له چې دی جدا لاره یعنی نه پرېږدي چې دا دواړه یو بل سره چې دی ټکر سوي. کلوژنز په دې کې نشته. بل چې د موږ سره په راوټرز کې یو ټیبلز وي په نامه د راوټینګ ټیبلز. راوټینګ ټیبل کار څه شي یعنی د نورو راوټرونو چې څوک در سره کنیکټ دي د هغې انفارمیشن ځان سره سیف کوي. یعنی میک ټیبل چې موږ سره په سویچ میک ټیبل په سویچ په میک ټیبل کې موږ سره څه شی د پیسیانو ریکارډز وو د پیسیانو ریکارډز خو په راوټینګ ټیبلز کې په دې کې د پیسیان نه وي په دې کې د نورو راوټرونو انفارمیشنز. مشکل خو نشته. بل چې موږ سره یو راوټینګ پروتوکولز ده او بل راوټډ پروتوکولز. اول راوټینګ خبره یعنی راوټینګ پروتوکولز هغه پروتوکولز ده چې د یو راوټر نه ډاکومنټس بل راوټر ته چې ده سند کوي
یعنی ګوره زه دا موز دی له ورکوم دا مې د راوټینګ په واسطه وکړو خو فکر دې وي چې دا یې واغسته څه یې وکړو واغسته نو دا چې اخلي دا د ترو څه شی اخلي راوټینګ چې دی سینډینګ کوي و راوټینګ چې دی مونږ سره ریسیو دا سینډینګ و دا د چې دی ریسیو مشکل بل چې مونږ سره سیکیوریټیز اوس یو برانچ زه یم یو برانچ هغه دی یعنې ته نو ما او تا چې دی یوه بل سره کنیکټ خو ستا یوه پیسې ده چې هر ورځ زمونږ پیسیان په عذابوي پتنګۍ هر ورځ څه شی کوي پتنګۍ خو دلته چې دی ما ته شکایت سپېږي وایي ولا یوه کس د نه پوهېږي چې زمونږ پیسې کې ګډوډي اچي خو زه راځم په دې راوټر کې چې دی یعنې مانیټرینګس دا انیبل کو یعنی یوه کمانډ ده چې عملي ده بیا ډیبګ په نامه چې ما ته بیا پته لګول کېږي چې څوک څه ورانه کوي خو ستا هغه پیسې مې پیدا اوس دلته موږ سره سیکورټي په 3 ډولونو باندې دي ایکسټینډر ایکسس لیس او بل نیم ایکسس لیس په څو ډوله دي 3 ډوله چې زه راځم په تا باندې چې دی په تا نه په ستا په هغه پیسې باندې سیکورټیز لګو چې دې نه بعد زمونږ برانچ کې دننه مه شي نور تو بند شوې په موږ یا ته وایې چې نه پرېږده چې راوټر سره وکړي خو لاندې دې ونکړي یا ته وایې چې نه نورو سره دې هم وکړي خو هغه پیسې چې په عذابوي هغې سره دې کمیونیکیشن ونکړي ډېر پابندیانې دي خو داسې مونږ کولی شو چې څه وکړو سیکورټیز هم ولګو په راوټر کې سیکورټي هم شته بل چې له مونږ سره نیټینګز convert private IP into public IP یعنی مونږ چې اوس خپل پیسیانو ته آی پیس ورکو نو کوم آی پی ورکو پرایویټ ورکو که پبلیکس پرایویټس ورکو یعنی راوټر چې دی هم لین سره ده و پبلیک چې دی راوټر سره هم کنیکس یعنی یو لاس مې وین سره ده بل لاس مې چې دی لین سره ده آی سیز بریچ نټ ټاپک خو زه راځم په دې کې نیټینګس لګوم که نیټینګس ونه لګوم نه دی مې لګول زما یوه پیسې غواړي چې په وین سطح باندې چا سره کمیونیکیشن نو د دې دغه پرایویټ آی پی چې دی ټول خلکو ته څه کېږي شو کېږي معلومیږي خلک په اسانۍ کولی شي چې هغه څه وکړي حق کړي خو که چېرته زه نیټینګس ولګوم په راوټرز کې انیبل کړم یو چې دی سټیټک نیټ ده بل ډاینامیکس ده او بل فیټ چې عملي خبرې زه چې دی راوټرز ته وایم چې فکر دې وسي که چېرته د لین نه څوک راځي غواړي چې وین سطح باندې چا سره کمیونیکیشن وکړي نو د دې پرایویټ ام دلته پرېږده و چې کوم پبلیک دی آی سپي نه راغلی خلکو ته څه وکړه هغه شو که چېرته څوک آی کوي نو څه شی کوي هغه پبلیک د چا نه راغلی آی سپي نه هغه پوهېږي یعنی خپل ځان د هیکینګ څخه بچ کولو دپاره مونږ نیټینګس کوو یعنی مونږ نه غواړو چې زمونږ پرایویټ بهر سیټ ته چاله شو شي مشکل خو نشته هغې چینج کول نه مطلب څه دی یعنی که هغه هیک کوي هغه هیکر چې څوک ناست دی د دې ستا هغه پرایویټ خو بهر ته نیسي ځکه ستا پرایویټ زه پرېږدم دلته ما ته چې کوم پبلیک راغله دی بل لاس ته یعنی خلکو ته په وین سطح باندې هغه پبلیک شو کوم که څوک هیک کوي څه شی هیک کوي هغه پبلیک د کوم ځای نه راغلی راوټر نه آی سپي نه راغلی هغه پوهېږي آی سپي پوهېږي مونږ
مکمل ځان ته اکاونټ هم درته جوړولی شي که بینک دې وي پیسې هم پکې اضافه کولی شي هر بلا کار ورته کولی شي بل چې موږ سره send and receive data according to IP address public IP یعنی دې نه به چې زموږ نه څومره send او receive کېږي په ون سطح باندې دا ټول تر څه شی کېږي public IP address او په دې کې چې کوم اپریټینګ سیسټمز دي هب کې فزیکل سوئچ کې ډیټا لینکس خو په دې کې موږ سره څه په نامه یادېږي نیټورک مشکل ونیسو بس دیگه دیگه سهار وقتی ده چیرمن نه درس کړم اشتراکي کله چې یو راوټر انټرنیټ سره موږ وصل